کمانډو ځواکونو د طالبانو غټ زندان مات کړ. د چې له دغه زندان څخه څومره بندیان آزاد شول، دغه زندان چیرته موقعیت لاره، افغان ځواکونو څنګه خطرناک عملیات ترسره کړل، بلخوا اسټرالیا هیواد څنګه په کابل کې د خپل سفارت د تړلو اعلان کړی دی، دا خبرونه په دې ویډیو کې را سره وګورئ. یو چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم، ستړي مشئ. لومړی خبر، افغان ځواکونو په هرات ولایت کې د طالبانو یو زندان مات کړی دی. د ملي دفاع وزارت له لوري په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې ځانګړو ځواکونو تېره شپه د هرات په پښتون زرغون ولسوالۍ کې د طالبانو یو زندان مات کړی چې له دې زندان څخه یې 140 هیوادوال لا خوشي کړي دي. په دې ډله کې 19 کسان نظامیان او پاتې نور ملکي وګړي دي. افغان پوځ وایي چې د دې زندان د ماتولو پر مهال له طالبانو سره جګړه شوې او له امله یې طالب وسلوال هم وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. افغان ځواکونو تېره ورځ په بغلان کې هم د طالبانو یو زندان مات کړی و، بندي کسان تر خوشي کړي وو. بلخوا په بل خبر کې اسټرالیا وایي په افغانستان کې د خپل سفارت د تړلو اعلان کوو. دا دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت له لوري په خپره شوې اعلامیه کې راغلی چې د بهرنیو سرتیرو د ایستلو له پریکړې سره هم مهاله اسټرالیا هم د خپلو سرتیرو د ایستلو پریکړه کړې ده چې له دې سره د دغه سفارت امنیت ته ګواښونه جوړېدلی شي. په اعلامیه کې راځي چې په افغانستان کې اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ دی، نو له همدې امله دوی پریکړه کړې چې خپل سفارت په کابل کې په موقته توګه وتړي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې، ویډیو لایک کړئ سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.